امیدوار یو یو خبره د امریکا د تکتیدو ده چې د ایست سره به انشاءالله وورسېد د ایستو د پایو خواته دا غږ د طالبانو د بنسټي ښودونکي ملا محمد عمر دی چې لسیزې وړاندې د رسنیو سره یوازې د ټلیفون له لارې خبرې کړي خو نوموړی د خپلې وکلنې دورې پر مهال د رسنیو په وړاندې نه دی راښکاره سوی د طالبانو د غورځنګ مشر او بنسټي ښودونکی ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو د ژوند زیاته برخه د ارزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیره کړې ده د ارزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته پر لاره یو موږ تقریبا اوس شاوخوا 2 ساعته مزل کړی دي غواړو تاسو ته وښیو چې دهراوت ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د همدې ځایه په لومړي ځل د طالبانو دغه تحریک را پیل کړی دی موږ غواړو چې تاسو ته وښیو چې د کور څنګه دی څنګه ځای دی تاسو ته زموږ ملتیا وکړي د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي او د ملا محمد عمر نږدې ملګري وایي ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپلې کورنۍ سره د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه د ارزګان دهراوت ولسوالۍ ته ولېږدېده او هلته یې د خپل اکاګانو مولوي محمد انور او مولوي محمد جمعه تر سرپرستۍ لاندې د یادې ولسوالۍ د لنډیانې په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د معنوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي ښودونکي د مشر ملا محمد عمر راخوند دی دا کور د ارزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندۍ ناوه سیمه کې دی د په همدې کور کې 14 کاله د همسایه په توګه تیر کړي دي د خپل اکا سره همدا یې د میلمستیا کوټه ده د یادې سیمې اوسیدونکي عبدالرحمن چې د ملا محمد عمر اخوند سره له نږدې پیژني او له نوموړي سره په یوه کلي کې کلونه وخت تیر کړی ازادي راډیو ته وویل چې ملا محمد عمر اخوند د لنډیانې په سیمه کې په دغه خټین او کلیوالي کور کې د خپل اکا سره 14 کاله وخت تیر کړی دی نوموړي وایي ملا محمد عمر اخوند په دغه 14 کاله کې دغلته په دیني زده کړو بوخت و دا د ارزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لنډۍ ناوه په لنډۍ ناوه کې دغه ځای د په همسایه‌توب د امیر المؤمنین اکا پکې اوسېدی چې دی وراره و دا د اکا ځای و دا ځای دلته په همسایه‌توب دی اوسېدی دلته 15 کاله در 12 کاله پورې دلته و بیا چې دی افغانستان د دوی لاس د مجاهدینو د امیر المؤمنین لاس ته ورولې دی بیا دوی دغه ځای سولاړه کندهار ته پکاده حالت بیا سلوګنه کول عبدالرحمن او د سیمې نور خلک وایي ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړې نوموړي وایي ملا محمد عمر په یادې ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند له لور سره کوژده کړې او په خبره یې کله چې ملا محمد عمر اخوند واک ته ورسېدی نو یو ځل بیا دهراوت ولسوالۍ ته ورغلی د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قوم هوتک دی د مولوي غلام نبي هوتک زوی دی د مولوي محمد رسول مسی او د مولوي باز محمد کړوسی دی په کال 1490 هجري لمریز کال کې چې له 1918 زیږدیز کال سره سمون خوري د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلي کې په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و د ملا محمد عمر نږدې ملګري او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړی د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبي خان اکا او د ملا محمد عمر نږدې ملګري ازادي راډیو ته ویله کله چې د طالبانو تیر نظام چپا سو نو ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل نوموړي وایي شاوخوا 3 میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپې هم پرې ووهل سوې چې دوی واره د کندهار راغله د کشمیانو له مولوي یعقوب صاحب چې ورسره و پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کړې مې ور وړې ده د ملا محمد اخوند کړه پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سړی بار کې بیا مې په هغه کې واړول دغه بسم الله اغا هم ورسره و دا بسم الله اغا په شمول مې بیا راوسه په دې سړی کې مې واړول په دې وخت کې چې څو زمانه تېره سوه امریکایانو ټاپه را باندې بوله زموږ شان هم ګرده یوړه د دوی دا مې یوړه
ټول هغه شیان مې سره چور کړل دی مو بیا راوسی دغه ځای سم بیا په دغه سرای کې ملا یعقوب اخوند خپله په همدې د خپل کشرانو سره یو ځای کې کور یې په دغه خو بیا دلته یې ورور پیدا شو ورور یې پیدا شو دا هلته وښه یو څو زمانه چې بیا نو کې کراري شوله واره مو بیا واستاوه زیاته بیا ما دا کشنیان د چا په لاس ورکړه بل چې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه د ارزګان ولایت په ډیراوت ولسوالۍ د میاندو په سیمه کې خټین کور او له خټو جوړ او له لرګیو جوړ دا کور د طالبانو د بنسټګر امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند د هغه یو زوی په همدې وطا کې زیږېدلی دی او دې دنیا ته یې سترګې غړولې دي کله چې د طالبانو تیر تاریخ چپا سو له هغه وروسته د دې سیمې خلکو د ده کورنۍ راوستلې ده او په همدې کور کې اوسېدل د طالبانو د تحریک د دغه بنسټګر مشر زوی ملا یعقوب تر هغه کشر زوی په همدې خونه کې زیږېدلی غلام نبي خان اکا وایي ملا محمد عمر اخوند د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلی او نږدې ملګری یې و نوموړي وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپا سو او ملا محمد عمر خپله کورنۍ واده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او 2 کاله وړاندې یعنې په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلي دي ملګری مو د کلي مو خو د لیمو قریب و نور قرابت مو نه ورسره درلودی شناخت مو ورسره درلودی خو دلته به د دغه ملا محمد اخوند زموږ باره یې دلته دوستي وکړه په ډیراوت کې نو خو باره یې ساتنګه پر مخ نو د ده ځای سوه لکه یو پارک چې یاره دونې کلونه به یې 2 کاله به کېږي چې نه مې لیدلي ولې نه راکړې خو موږ ورکړو پاکستان کې مو سره لیدوله نو دا اوس کوم زده چې و خو موږ دا چې په چا ګرځاوه اړیکې خو اوس هم موږ دا نه دي ورسره خرابې خو معنا موږ دا چې ورغلي نه یو موږ هڅه وکړی چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو خو دا یوازې ملا محمد عمر نه دی چې د ارزګان د خلکو سره تعلق لري بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د ارزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ارزګان د نورو سیمو دي